نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په همیشه بهترین او شایسته خبرې کوله چې ضرورت که ضرورت نه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیڅ کله خبرې نه کوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره په مقابل کې چې چا بدخویي کوله د الله پیغمبر به د هغې انتقام اخیستلو کوشش نه کوله بلکې عفو درګذر به کول او د بیمارانو عیادت به کوله او فقرا به خوشوله او د فقراو سره به کښېنستل او ملاقات به کوله او د فقراو د فقیرانو د مسکینانو جنازې ته به ورتلی او د هغې په تکفین او په تجهیز به شریکېدی او چې کله به هم یو فقیر و د هغې د فقیرۍ په وجه به هغه حقیر او کمزور نه شمېرل چې ته خو نو پیسې نه لرې ته مالدار نه یې ته نو سپک انسان یې دانه او د یو بادشاه او د یو حکمران د یو مشر سړي د حکمرانی او د غټوالې په خاطر به د هغې تر امر لاندې به نه راتلی د هغې هیبت به په ده نه توارې کېدله نو نعمت الهي د الله جل جلاله نعمت که څه هم لږ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ډېر شمېرل او نبی علیه السلام په ډوډۍ کې بې عیبه نه شمېرله په عیب او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې به یو مېلمستیا ته ولاړه ډوډۍ چې به زړه وغوښتې وبې خوړل او چې کله به یې ډوډۍ زړه نه غوښتله نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به ډوډۍ نه خوړله خو غږ به یې نه درلودی اوس خو چې مېلمستیا ته ولاړ سي وایي اول به راته دا پخې دا پخې دا پخې دا پخې بیا زه درځم او چې کله بیا ناستې انسان دی انسان خو نو عاجز وي ډوډۍ ځینې خرابه سي یا مالګه ډېره سي یا وسوځي صحیح څه نو دی ورته شروع دا دې څنګه مېلمستیا کړې ده زه خو د دې اهل نه یم نو خبرې نه کوي رسول الله مبارک داسې نه و چې هر کله به ورتلی یو ځای ته نو که ډوډۍ بهترینه وه خوړل مې که ډوډۍ بهترینه نه وه نه به یې خوړل خو غږ به یې نه درلودی دعا به لا هم ورته وکړله نو عیب به نه ویله او همیشه به د همسایګانو احوال پرسی کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه تبسم کوله او بهترین تازهرویي به کوله داسې تبسم خندا په درې قسمه ده یو ته قهقه وایي بل ته ضحک وایي دریم ته چې دی تبسم وایي قهقه دې ته وایي چې خوله خلاصه کوي دا یوه زامه دې په سینه کې دا بل دې په تندي مشتوي دې ته قهقه وایي په غټه خوله خندا وکړي دا ناجایز ده دویم خندا چې د هغه د ضحک ته ضحک دا خندا ته وایي چې ته خپله هم واورې یو بل یو چې ستا سره په څنګ کې ده دا هم واوري دا هم چې د ښه کار نه دی خو د چا څه وسو پروا نه کوي او دریم تبسم ده تبسم دې ته وایي چې دومره خندا وکړي چې ستا غاښونه ښکاره سي او ستا د خندا آواز څوک وانه وري ته خپله واورې بل څوک یې وانه وري دې ته تبسم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تبسم کوله داسې نه و چې په تندي کې 11 بجې جوړي بس همیشه یې تندی داسې نیولی بچار چاته داسې نه فراخ تندی ورین تندی دا رسول الله مبارک فرمایي چې دا ستا د ورور دپاره صدقه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د خلکو کارونه کوله یعنی چې کم ضروري اعمالو هغه به رسول الله مبارک ادا کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د دوه کارونو په منځ کې پساوسو نو په دوه کارونو کې چې کم آسانو هغه به رسول الله مبارک اختیاروله چې په هغه کې قطع د صلې رحمي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د صلې رحمي د قطع څخه ډېر شاته تللی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله پیوندکاري کوله چې کله کپړې د رسول الله مبارک به سیرې سو نبی علیه السلام به هغه پیوند کړله او نبی علیه الصلاة والسلام په آس باندې په اوښ باندې په حمار باندې هغه سوارلي کړې ده او چې کله به غلام و یا به کوچنی و رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا نه ویل چې زه خو مشر یم یا زه خو نبی یم پیغمبر یم ته ولې زما شاته روان یا زما سره ناست دی نبی علیه السلام به اجازت ورکول ورا سره کښېنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فال به خوښوي فایل مطلب دا ده چې یو انسان به نوم یې و راشد مطلب هدایت مندونکی انسان سالم چې کله به دا واورېدی نبی علیه السلام به ډېر خوښ سو او دا بیا نه کوله بدفالي دا ده چې ته سفر ته روان یې که چیرې مرغه ستا د چته خوا څخه والوتی ته نو سفر نه کوې که باد د دغه ځایه والوتی ته نو سفر نه کوې یا چې دی دا کارګه آواز وکړي ته سفر نه کوې دا بدفالیانې به د الله پیغمبر نه کولی او دا جایز هم نه دی په شریعت کې نو او چې کله به یو مرغوب شی و یو شی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر خوښ و الحمدلله رب العالمین به ویله یو ناګوار او یو ناشنا واقعه چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی نو نبی علیه السلام به همیشه ویله الحمدلله علی کل حال او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته چې کله به فارغه سو نو هم به ویله الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین دلته اکثر خلک دا غلط وایي وجعلنا من المسلمین نه دی دا من غلط دی وجعلنا مسلمین به وایي
نو د ډوډۍ بعد چې د بهترینه خبره دا ده چې باید دعا وسي او داسې نه د نننۍ زمانې چې ډوډۍ وخوړله بیا ستونی استخ پرېوځي او موبایل راواخلي او نبی علیه السلام به همیشه قبلې طرف ته مخ کوله د الله ذکر به ډېر کوله او خبرې به کم کولې ځکه انسان چې خبرې کم کوي د هغه هیبت ته مي چې خبرې ډېرې سوې درسه نو چې خبرې درسه تمامې سولې نو خامخا ګډوډ درسه ویل کېږي که نه چې انسان ډېرې خبرې کوي نو ته به 10 خبرې یا 20 خبرې یا 50 خبرې به هغه وکړې چې ستا ذهن کې راځي یا تا اورېدلي یا تا په کتاب کې لیدلي چې خبرې ډېرې سوې بیا خو ګډوډېږي بیا خو ښه او بد دواړه د انسان څخه اوس او نبی علیه السلام به لمونځ طویل ورکوله لمونځ به اوږدوی چې تنها به او چې د خلکو د صحابو کرامو سره و نو لمونځ به درمیانه ویله درمیانه د مطلب چې نه ډېر اوږد نه ډېر کوچنی بعضې ځایو ته چې کله په سفر ولاړ سو یې خواخوا بعضې ملایانې یوه سجده په 15 منټه کې کوي دا ناجایز د ظلم دی د انسان ساه وځي نو ته که دومره سجده ګزارې خپل په کور کې وکړه د 15 منټه په ځای باندې 15 غنټې وکړه 15 غنټې سجده ولګوه هېڅ مسله نه ده دلته په شاته صف کې داسې کسان ولاړ دي چې هغه کار لري هغه ضرورت لري هغه حاجت لري کم ټیم چې ټاکل سوی ده په هغه ټیم باندې او مختصر یې کې هغه ډېر ښه ده او دا چې د ماښام په لمانځه باندې سوره یاسین شروع کړي علم تر کیف نو کوچي خپل مواشي یې درولې وه نو د امام شاته درېدلي وو په لاره وین نو امام صاحب سورة آل عمران شروع کړی یا سوره بقره شروع کړی د ماښام په لمانځه نو کوچي خپل زوی ته یې ناره کړه وایي اتې ته د مواشي وروله موږ پکې کېوتو یعنې موږ پکې کېوتلو سوره آل عمران شروع کړې د خدای خبر چې پیشلمي ته خلاص شي او که سهار مانځه ته خلاص شي ته دا شیان بوزه یعنې دا پسونه دا شیان بوزه نو داسې نه وي په کار هر شی په اعتدال او په میان روي باندې باید سړی وکړي او لمونځ به هغه قصیر ورکوله نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین